हर मुसलमान अखपल हर ज़रूरत अखपल हर हाजत चाहे आगा हाजत वड़ी के वी चाहे हागा लुई वी चाहे जिस्मानी वी या माली वी हो हर हाजत हर ज़रूरत कि यौ सड़े ग्वाड़ी नु द यौ अल्लाह न दो ग्वाड़ी ज़का फरमाई अल्लाह पाक च उदउ रब्बकुम दुआ उगवाड़े द खपल रबना दुआ उगवाड़े द खपल रबना रा मदद के अखपल रब राउबले प मुसीबत के अखपल रब दी वजना चिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न अलावा पदी कायनात की दासी हस्ती या दासी ज़ात या दासी शख्सियत निश्तरे के जे अगर इंसान ज़रूरत द इंसान हाजत पूरा की या द इंसान न तकलीफ या मुसीबत लिरी की फती दुनिया की सुमरा मखलूक रागली दी मलाइक दी अंबिया अलैहिस्सलाम दी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम न बाद सहाबा किराम दी ताबिईन दी तब दी ब्या तब ताबिईन दी हर शख्सियत बांधी तकलीफ रागले दी अंबिया अलैहिस्सलाम मानी मसाइब व तकलीफुन रागली दी अंबिया किराम न बाद रुस्तो ब्याम द अल्लाह प मकबूल बंदिगानो बांधी मसाइब और तकलीफ रागले दे दादी खबरी दलील दे कि इंसान मोहताजी इंसान लाचारी इंसान ज़रूरतमंद भी द इंसान ज़रूरत पूरा कौन के अल्लाह दे द इंसान लाचारी ख़त्म उन के अल्लाह दे द इंसान न तकलीफ या मुसीबत लिरकोल वाला हगा द अल्लाह ज़ात दे हिस बंदा द खपल ज़ात तकलीफ निशी लिरकावले न चियो सड़े द खपल ज़ात तकलीफ निशी लिरकोले अनु आगा द बल बंदन तकलीफ पे इस हाल निशिल रकावले हदीस मुबारक दे बुखारी शरीफ दा यौ सहाबी रागे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पायरा ज़बानी बीमार हो तब सख्त हुआ आगा सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इन्नका लतूइकु वाकन शदीदा जी अल्लाह पैगंबर स्ता तब और स्ता तकलीफ को ढेर ज़्यादा थे और ढेर सख्त तब देदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायल चाओ जमा तबा अगर दमरा सख्त ही लक चपतासो के दो कसान बीमार है स्तासो द दो बीमारी जमा द यौ फर्द बीमारी दा सहाबी अर्ज़ो कचे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरिस्तादा तकलीफ व बीमारी डबल दा नबिया खुदी न मालूम शुआ च तालबा अजर हम डबल मिलावीगी नबी करीम फरमायल च आओ का नबिया अजर हम डबल दे या जरे अल अताया अला कद्र अल बलाया दक सिंगा कायदा दा अल अताया अला कद्र अल बलाया
انعامات او گفتونه او تحفی چې دي دا ملاویږي خو علی قدر البلایا چې څنګه تکلیف زیات وي نو داسې دغی اجر او دغی عوض او دغی بدلم سواوي نو مصائب په دنیا کې خو بار چا راځي او بار بنده راځي د بنده مصیبت په بنده مصیبت د دې خبري دلیل وي چې بنده لاچار دی او بنده محتاج دی اور کله چې یو پیغمبر بیمار شوی دی نو هغه د خپل بیماری علاج په دعا سره کړی دی او هغه دعا چې و نو هغه د الله نه غوښته ځکه چې دا علاج په دوه قسمه دی یو علاج بالدعا دی یو علاج بالدوا دی علاج په دعا سرم کیږي او علاج په دوا سرم کیږي انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام علاجونه بالدعا اگر چې دوام استعمال کړی دا قرآن عظیم کی یو سورت تی چې داغي نوم دی سورۃ الانبیاء یعنی هغه سورت چې پای کې د انبیاء ولستلس واقعات او حالات ذکر دي او په دې سورت کې د څلورو پیغمبرانو حالاتو کې الله د نادا کلمه ذکر کړې ده نادا کلمه ذکر کړې ده او د نادا معنی دا د اردو کې پکارنا په پښتو کې د بلنا فریاد کول او دعا غوښتل یو واقع د نوح علیہ السلام دا یو واقع د ایوب علیہ السلام دا یو واقع د یونس علیہ السلام دا یو واقع د زکریا علیہ السلام دا دی سلور واقعاتو کی د نادا آواز د نادا الفاظ ذکر دی ونوحا اذ نادا من قبل وایوب اذ نادا ربه وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات وزكريا اذ نادى ربه نوح علیہ السلام په واقع کې س نادا ایوب علیہ السلام په واقع کې نادا یونس علیہ السلام په واقع کې نادا زکریا علیہ السلام په واقع کې نادا دا نادا ندا आवाज دے پکار دے بلنه دا وختل دی مفسرین باندې الله رحمتونه وري بعض مفسرینو ډیر عجیبه خوندوري خبرې لیکل دي سړی حیران شي چې څه نسبت دی چې په دې څلورو واقعاتو کې د نادا ذکر دی وایي ځکه چې دا مصائب اکثر په څلور قسمي مصیبت اکثر په څلور قسمه باندې یو مصیبتی د دشمن طرف نه لکه د نوح علیہ السلام مصیبت ہو دشمن تکلیف ہو او چې کوم قوم ته نوح علیہ السلام د الله توحید بیان کړو او بیانوي آئی به نوح علیہ السلام دم روه چا به پزمک ارتاو شو بیهوش بشو او تفسیر نصفی لیکلی دی تفسیر نصفی د حنفی تفسیر دی وی اخبین بیونی و کورتا بے راخ که چه دا مڑے مرگ پا منگ بانی چترا نشی او چه کلا با ہوش کشو نبیا بے اخبل آغا سلسلہ جاری ساتلا اسی خود چانا تپوسو کہے چه دا نوح علیہ السلام با خلق ولی وحا ولی با ٹکاو اگی بسوی خلقو تا کنزل بے کولی قرآن سورہ آراف ہوئی لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره چونکہ
مشرکین دای زمانی چو پینزه نیکان بندگانو بوتانو نتوتانو نشاتوتانو سوکو پینزه نیکان بندگانو سورہ نوح کے راضی چے دیونم ودو دیونم سواو دیونم یغوسو دیونم یعوقو دبلنم نصرو ادیبا پا وقت مصیبت عمر زیاتولو دی پارا محبت پیدا کولو دی پارا مصیبت لرکولو دی پارا چا با ود بابا را مدد کهو چا یعوق با مدد کهو چا با نصر مدد کهو چا سوا مدد کهو او دا ود سوا یغوس یعوق نصر بخاری شریف کتاب التفسیر دا سورت نوح کی لکھی چہم اسماء رجال صالحین من قوم نوح دا نوح علیہ السلام پا قوم کے دا نیکانو بندگانو نمونو او کله چې نوح علیہ السلام فرمایا چې یا قوم اعبد اللہ اے قوم خاص کے بندگی او بلند یو اللہ دا گورے اس ندا دا ابتدائی آفرین ابتدائی کائنات ندا دا خبر دا انبیاء دا بیست نرا روان دا چه دا حق و دا باطل ٹکراو ہمیشہ دے پاروی اقبال میں چه ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار بولہوی یو خواہ چراغ مصطفی نبل خواہ شرار دا بولہو نو کلچ نوح علیہ السلام فرمائے چه یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہو دا من الہ ترجمہ داوا چه اللہ نہ بغیر بل حاجت روی کولو والا نشتے نہ ود بابا نہ یعوق بابا نہ نصر بابا نہ سوا بابا دا حضرات چکم دی دوی تکلیف نشی لرکولے دا گورے بوتان نو گورے خان او چه کلا کلا خلق چه ناجوڑی کنا او توحید پا غیبانی بد لگی ناغی ہوئی چه پخوا خلقو بوتان جوڑ کرو بوتانو عبادت بیکاو دے وقت کے سوک بوت پرس نشتہ دیں نانا آئے وقت کی ہم بوت پرس نو ننم بوت پرس نشتے آئے وقت کی بوت پرستو دل اس دی وقت کی قبر پرستے او دا خبر گوری زنکم زو خود سختی سختی خبری نکوما مزدار خوگی خوگی خبری تفسیر امام رازی دا سورت یونس پا تفسیر کی اطلسم نمبر آیت باندی لکی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ دیدہ کی امام رازی لکی روح المعانی لکی تفسیر ابی سعود لکی نورم لویل مفسرین لکی چاہے خلقو دائی مشرکین مکہ او دا پخوانو مشرکین نمونا زمن پا دی دور کی دا امام رازی خبر کوما آشپک سو اکال مخ کے تیر شوے دے آوی زمان پا دی دور کی آغا بت پرستو مثال چه دے آپ دی وقت دا قبر پرستو دے آغیم چه دا بت محبت کاو دا بت مینہ کولا دیل پار چه دا بت دا چا دے صرف دیل پار نا چه گٹا دا او گٹی کی گٹا دا نا دا گٹا دا چا نیک انسان پا شکل جوڑا وا آئے پا شکل جوڑا کرے وا دای عقیدہ وا چه دی عزت کول دغا سیدی چه دا چا صورت تے دغی عزت کول لکہ دی زمانہ کے دا قبر خلق تعظیم کے قبر تا ولاڑی لاس پنام ولاڑی پا قبر غلاف تے پا قبر تواف دے پا قبر باندی نظرانی دی قبر تا لاس پنام ولاڑی حالانکہ اس مقبور چرے صاحب قبر چرے چا قبر دے آگا عجز خو 2 گزا یا 2.5 گزا ازمکی کی کتا پروتے
او سری آخو کتا پروتے نو دے خود تاغیل پاس روان دے لیکن اگا ظاہری چکم خاوری ڈیرے دے دے اغیتا ولار دے او لاس پا نام ولار دے پاغیبانی خلاف چی او چی سوک لارشی نو پاغیبانی دا محبت او دا احترام آئستا آئستا لاسون مراخ کی او پاغیبانی ٹپ اغی لڑ سرا ٹاپیو مور کئی اغی بانی اخپل اغا اطمینان او سکون چکم دے اغا جماوی حالانکہ صاحب قبر خود وگا کتا پروتے خودے چی دا ظاہر دا قبر تعظیم کئی دا دا خاور تعظیم نہ دے کہ دا خاور تعظیم ہوئے نو پا دی ملک خدا خاور غٹ غٹ قرن دی نو پاگی خلق خلاف والے ناچئی زی پا دے غٹی غٹی وادیانی دی غٹی غٹی کندی دی نو بیا پاگی وادی باندی او پاگی خاورو باندی والی خلاف ناچی سر پا دی قبر زکا چی چا خبر مشہور دا چی دال میں کچھ کالا کالا ہے اصل خبرہ تعظیم دا خاورے نہ دے تعظیم دا ڈیری نہ دے بلکہ تعظیم دا شخصیت تے جو دے خاور لاندے پروتے خودے چونکہ آئے طرح سے دے نشی دا خپل تسلے دے پارا آدھا خاور سلی باندے ناستی اگیتا ناستی و دا غی احترام کئی قد عزت کئی دا زنویم گورے سر ماتا سوتا امام رازی دا تفسیر حوالہ درکڑا تاسو دا روح المعانی تفسیر حوالہ درکڑا تاسو دا تفسیر ابی سعود حوالہ ورکڑا دا یو شافی المسلک دے دو حنفیان دی سوکو یو حنبلی دے دو حنفیان دی او بیا غین رستو دیرو تفاسیر دا خبری نقل کری دی نوح علیہ السلام فرمائے چھے ما لکم من الہ غیرہو الہ مطلب داو چی تاسو ودرا مدد کوئے نو اگا الہ ندے سوا ندے یغوس ندے یعوق ندے نصر او چکل نوح علیہ السلام بوی اعبد اللہ نو دا قوم لیڈرانوی چی لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودن ولا سوان ولا يغوصا ويعوقا ونصرا وقد اضلوا كثيرا الله اکبر دی بھئی چکور دا تستاسو مشرانو چی دا چا عبادت کو وچ پنیکای درا مدد شی دغا سی بھئی کنا پنیکای درا مدد شی لوی زوان دے او کی وڑی کے زوان دے او دے دے پنیکای را مدد شی دا سی بھئی تفلان کے دے پنیکای راشی علیکہ پنیکای سوک نشیرات لے نیکی لیگن کے صرف یو اللہ دے نیکی لیگن کے سوک دی حدیث کرا دی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو مجلس کے ناس دو نپائے مجلس خوان یو قارغ لارا آئی قارغ آوازو نکول چی خلقو لی دلوی خیر 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 اسم وی کنا دا خیر دیشی وی دا خلق عقیدی دی دا خیر دیشی وی پینسا چاہتا الٹا شونیو اللہ دی خیر آپیخی آر چاراتوی دا خبر خو زڑا دا خو آر چاراتوی یاد اکڑیو جی زمن کور کی چرگی بانگوی سوگو وی چرگی بانگوی مکسوکو ما استا کور الموز کئی که نکی وی کئی بیا با ما غیصر بسکای خوچی چرگی بانگوی کار خود چرگ دی خوچی چرگ پکرال بانگ تا نو خبری چی دا بانگ دا چرگ چی دی دا خوچی فرشتو گوری دا خود سناوی نو که چرگی دا خود سناوی لطال تکلیف دی خدا خلق یو رواج دی چی دی چرگی ولیوی دا خو کار دا چرگ دی انما سے یو خبر بیاو مکنا ما دمرا خو پویگی کنا چی کم کار دا چاوی نو دا کار بل سوک چکی نو خن دی یاو جی دغا صدا مائی پا دی زمانے کے دیر زنانی دا سڑو کار کی نونگ سوکو سا لباسم دغا صدی عادتونے دغا صدی اس منگ سوکو چاچا تب جاڑو چاچا تب ویو خو بس خاموشی اختیار کا نو کہ چرگی بانگوی نو دا خو سو گناہ ندے
خو بس خلقو یو رواج دی 500 الټه شو پته دنیا به الټه شي هیڅ نه کېږي خلقو خیر 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 ابن عباس سوئے بیا ابن عباس وی رضی اللہ تعالی عنہ قارغه او دیای په لاس کې خیر دا تاسو سوئے دا ګندا عقیده ده الطیرة شرکن الطیرة شرکن فال نیول په یو سیز باندې یو شی منحوس ګڼل یا یو شی دغې نه د خیر تمه کول دا شرک دی او ناروا دي ویجی سوکو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې کله یو سړی په نظریه کې یو داسې غلط تصور پیدا شي دا دې فوراً داوي دا یاد کړئ اللهم لا خیر الا خیرک ولا اله غیرک ایو بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کله کله په خوا زمانی جاهلیت کې به خلق سفر کولی نو چې مخ روان بو نو چې مخ له طبیعت خلاف سي شی راغین دی به واپس شو ویولې وی په لار کې کوسه کې سپې ولاړ دی یا په لار کې افلان کې سړی ولاړ دی منحوس دی زنانه مخ کې ولاړ د منحوس ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چاوي پیغمبر علیہ السلام چې دا بالکل غلطه خبره ده قسمت د چا په لاس کې نه دی در چا قسمت د الله په اختیار کې دی در چا قسمت د چا په اختیار کې دی منګه خو وایو خو عمل پې نه کوو پخوا به خلق وي جماعتونو کې به ناستو و ایمان مفصل یاد کړئ ایمان مجمل یاد کړئ او په دې پنجاب کې پخوا اوس نه په دې پنجاب کې به داسې چلو چې چا به نکاح وکنه نو هغه نکاح خوان هغه نکاح د چا چې به واده به ای باول شپږ کلمې چې دی استاد ته اورولي هغې نه پس بوله نکاح تړو ازویمه چې دا خبره ښه وه لکه اوس موږ چې چا نکاح تړو نو که موږ ورته وایو چې ته وایه چې ما په نکاح قبوله کړه نو هغې له اجل له دام چل نه راځي د دې ټکي ویلو چل نه راځي یو ځای کې ما ته وایه چې ما په نکاح شرعي قبوله کړه نو هغې ما په نکاح شرعي قبوله کړه ما شر نه دی شرعي دی شرع د شرع یو د شر یو د شرع په دې کې فرق دی شر خو مصیبت ته وایي نو موږ خو نه شر پیژنو نه شرع پیژنو او په دې کې لوی فرق دی نکاح شرعي دا ځان له خبره او چې شرعي شي نو مصیبت دی پکې نو ما چې دا خبره ښه وه نو هغه کلمې به خلقو یادولي او پای کلمو کې اجمالي ایمان به خلقو یادو څه به وي والقدر خیره وشره من الله والبعث بعد الموت دا ازده کوي والقدر خیره وشره من الله اندازی د خیر او د شر تقدیر اندازه مقرر کول د خیر او مقرر کول د شر من الله دا فیصله د الله ندی قرآن وی چې قدرم مقدورا سورہ فرقان دا فیصله خود ټول د الله دی تقدیر د خدای په اختیار کې دی قسمت هم د خدای په اختیار کې دی کہ چالا خ قسمت ورکی کہ چالا بد قسمت وی خدا د الله په اختیار کې دی ها د علماء محدثینو یو د ادب نه ډکه خبره ډیره خوندوره ده د خیر فیصله توجه کو طالب جانا د خیر فیصله ماضی فضل د الله وی او د شر فیصله دا د انسان د بدکار او د بد عمل نتایج وی او بیا دغه دلیل دی چې ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر بیا هم الله پاک چې تا ته ډیر معاف کول کوي ډیر خبرې درته معاف کوي خو چرته اکا دکا باندې تاونی وي ونه
که چېرې پاري خبرې باندې نیول کولې نو یو کس به نو پاتې شي. ولو يعجل الله الناس بالشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. چې څنګه الله هر بنده ته خیر رسوي چې دغه صداغي د استحقاق په بنا باندې الله وته د شر فیصله فوري رسوله. نن په دنیا کې څوک نو ما ترکالا زار الارض من دابه، بیا به یو دابه نو یو انسان بنو یو زنده سر بنو یو ګرځیدون کې په دې مقدس مکانو. نو القدر خیری و شری. ابن عباس وی چې نبی علیہ السلام فرمایلو چې کله ستا زړه کې داسې څه خیال راشي او عقیده ستا خرابیږي نو فوراً دا ویا اللهم لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. سبحان اللہ. دا یاد کئ اللهم لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. اللہ خیر خو صرف ستا خیر دے، اللہ تا نہ بغیر بل الہ نشتے. الہم تے واقدارم تے متصرفم تے مالک دا خیرم تے. نو چې ارکل اللہ مالک دے خیر دے نو ادعو ربکم تضرعا وخفیا. نوح علیہ السلام مسئلہ بیانولا او دا سلسلہ تقریبا نہ نیم سو کالوا او پا نہ نیم سو کالو کی اکثر خلقوی چشپک کسان اسلام قبول کا یاوی وہ کسان اسلام قبول کا. یاو ذکر روح المانی لکی چور روایت المشہورہ 60 او 70 مشہور روایت بیاوی سیوم دے کہ نہ نیم سو کالوں کی مجموعہ 60 یا 70 اسلام قبول کرو. نو دانا چې د نوح علیہ السلام په دعوت کی په دی واز کی یا په دی بیان کی د مسئلې په بیان کی دغې نه څه کمې راغلو نه کمې نو راغلې خو هدایت ورکولو والا څوک دی الله. ورنه خپل بچی دی او په جولای کې لوی کړي پېښاروي پاللې ها کنعان دی لیکن اغم دولت ایمان نه محروم دی. معلومه شو چې هدایت په اختیار د رب العالمین کې دی. ہدایت چا په اختیار کې دی. 950 سال بیان وکړه لیکن آخر کار خراب دی. خلق ایمان قبول نکا. بدستور د نوح علیہ السلام په اذیتونو کې نور زیاد شو چې زیاد شو نو تنگ آمد نو بیا بجنگ آمد. نو قرآن عظیم سورہ قمر کې د نوح علیہ السلام دعا ذکر دا چې نوح علیہ السلام فرمائے چې ربی انی مغلوب فانتصر. اے اللہ مغلوب ما رب زکم زور ما. اللہ اکبر. قرآن ازدکے قرآن ازدکے چې قرآن نسڑے لیری نو عقیدہ بالکل نشی اصلاح کے دے. عقیدی اصلاح دی پار اللہ قرآن را لے گل دے. قرآن را لے گل دے. حضرت نوح علیہ السلام فرمائے چې ربی انی مغلوب فانتصر فدعا ربه. شروش سوالو کا درب اخبرنا چې ربی یا ربی لکه ما د ترجمه کولو هر څه چې غواړي چا نه غواړه او په طریقې د پیغمبرانو غواړه. نو فدعا ربه نوح علیہ السلام با وقت مصیبت چاہت سوالو کا ونوحا اذ نادا رنبے نادا وقت مصیبت دا آداؤنا او دا دشمنانونا وچے انی مغلوب زکم زورما فانتصر اللہ ما دے پارا دے کفارونا بدلا واخلا.
د فانتصر معنی دا دغه دا معنی چې زما مدد وکړه دغه فن سر نه دی فانتصر دی دا طالبانو تا ته ګوره نو اکثر د فانتصر زما مدد وکړه فانتصر معنی صدا انتصار دی ما دی پارا زما بدله د دوی نه واخلم او ځکه رستو چې واقع خلاصیږي نو وایي جزاء لمن کان کفرا دا د سیلاب چې راغی نو دا بدله وه د هغه مظلوم شخصیت چې د چا ناشکري کړی شوی وه هغه څوک نوح علیه السلام و نو نوح علیه السلام دی امداد غواړي چا نه غواړي اول ټکی یاد کړئ چې اول آیت نادا ونوحا اذ نادا اتلس واقعاتو کې سلورو کې نادا دے نادا بلن دا اشار چې مصائب په سلور قسم دي قسم اول د مصیبتونو نه هغه مصیبت د دشمنانو دے د دشمن د مصیبت نه بچاو دے پارا چاته فریاد کئ هغه چاته داسې وایه چاته فریاد کئ هغه چاته بکئ چې چاته نوح علیہ السلام کړو نوح علیہ السلام خو الله ته فریاد کړو نو موږ الله ته فریاد کوو نوح علیہ السلام خو ډایرک فریاد کړو دا نو ویلی چې اے الله تا ته د زما د نیکه آدم او زما د نیکه د شیش تا ته واسطه ده چې الله د آدم په واسطه باندې یا د شیش په واسطه باندې یا د ادریس په قول د بعض مفسرینو دای په واسطه نه رب انی مغلوب فانتصر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ہر مسلمان اخپل ہر ضرورت اخپل ہر حاجت چاہے اغا حاجت وڑی کے وی چاہے ہغا لوی وی چاہے جسمانی وی یا مالی وی خو ہر حاجت ہر ضرورت کہ یو سڑے غواړي نو د یو الله نه دی غواړي ځکه فرمای الله پاک چې ادعوا ربکم دعا وغواړئ د خپل رب نه دعا وغواړئ د خپل رب نه را مدد کے اخپل رب را اوبلے پا مصیبت کے اخپل رب دی وجنا چی دا اللہ رب العزتنا علاوہ پدی کائناتو کی داسی ہستی یا داسی ذات یا داسی شخصیت نشته دی چې هغه د انسان ضرورت د انسان حاجت پوره کی یا د انسان نه تکلیف یا مصیبت لري کی په دې دنیا کې څومره مخلوق راغلي دي ملائک دي انبیاء علیهم السلام دي انبیاء علیہ السلام نباد صحابہ کرام دی تابعین دی تبع دی بیا تبع تابعین دی ہر شخصیت باندی
تکلیف راغلی دی انبیاء علیہم السلام بانی مصائب و تکلیفون راغلی دی انبیاء کرامون بعد رستو بیام دا اللہ پا مقبول بندگانو باندی مصائب او تکلیف راغلی دی دا دی خبری دلیل دی کہ انسان محتاجی انسان لاچاری انسان ضرورت مند وی دا انسان ضرورت پورا کون کے اللہ دے دا انسان لاچاری ختمون کے اللہ دے دا انسان نا تکلیف یا مصیبت لرکول والا حق دا اللہ ذات دے ہیس بندہ دا خپل ذات تکلیف نشی لرکولے نو چې یو سړی د خپل ذات تکلیف نشي لرکولی انو هغه د بل بنده نه تکلیف په اسهال نشي لرکولی حدیث مبارک دے بخاری شریف دا یو صحابی راغے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پای رزبانی بیمار او طبع سخت وا اغا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توی چه انکا لتوعک واکن شدیدا جی اللہ پیغمبر ستا تبا و ستا تکلیف خو دیر زیاد تے و دیر سخت تبا دے دا نبی علیہ السلام فرمائل چاو زما تبا اغا دمر سختی لکه چه پتاسو که دو کسان بیمار ہوئی ستاسو دا دو بیماری زما دا یو فرد بیماری دا صحابی عرضو کچھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چرستا دا تکلیف و بیماری ڈبل دا بیا خودینا معلوم شوا چھ طالبا اجر ہم ڈبل ملاوی گی نبی کریم فرمائل چھ آو کا نبیا اجر ہم ڈبل دے بیا زدی العطایا علی قدر البلایا دک سنگا قائدہ دا العطایا علی قدر البلایا انعامات و گفتنا و تحفی چی دا ملاویگی خوالا قدر البلایا چی سنگا تکلیف زیاد وی نو دا سی داغی اجر او داغی عوض و داغی بدلم سواوی نو مصائب پا دنیا کی خبار چاہ رازی او پار بندہ رازی دا بندہ مصیبت پا بندہ مصیبت دا دی خبری دلیل وی کہ بندہ لاچار دے و بندہ محتاج دے اور کلا یو پیغمبر بیمار شوی دے نو اگی دا خپل بیماری علاج پا دعا سر کرے دے و اگا دعا چوان و اگا دا اللہ نے غوختا ذکر چھ دا علاج پا دو قسم دے یو علاج بالدعا دے یو علاج بالدوا دے علاج پا دعا سرم کی گی اور علاج پا دوا سرم کی گی انبیاء علیہ السلام علاجنا بالدعاو اگرچہ دوام استعمال کرے دا قرآن عظیم کی یو سورت تی چھ داغی نم دے سورت الانبیاء یعنی آغا سورت چپائی کی دا انبیاء ولس واقعات و حالات ذکر دی او پا دی سورت کی دا سلور پیغمبرانو حالاتو کی اللہ دا نا دا کلمہ ذکر کرے دا نا دا کلمہ ذکر کرے دا او دا نا دا مانا دا دا اردو کے پکارنا پا پختو کے دا بلنا فریاد کول او دعا وختل یو واقع دا نوح علیہ السلام دا یو واقع دا ایوب علیہ السلام دا یو واقع دا یونس علیہ السلام دا یو واقع دا زکریہ علیہ السلام دا دی سلور واقعاتو کی دنا دا آواز دنا دا الفاظ ذکر دی وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ
وأيوب إذ نادى ربه وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات وزكريا إذ نادى ربه. نوح علیہ السلام په واقع کې نادا، ایوب علیہ السلام په واقع کې نادا، یونس علیہ السلام په واقع کې نادا، زکریا علیہ السلام په واقع کې نادا. دا نادا ندا آواز دے، پکار دے، بلنه دا، غوښتل دي. مفسرینو باندې الله رحمتونه ووري. بعض مفسرینو ډېرې عجیبه خوندوري خبرې لیکل دي، سړی حیران شي چې څه نسبت دی چې په دې څلورو واقعاتو کې د نادا ذکر دی. وایي ځکه چې دا مصائب اکثر په څلور قسمه، مصیبت اکثر په څلور قسمه باندې. یو مصیبتی د دشمن طرف نه، لکه د نوح علیہ السلام مصیبت ہو، دشمن تکلیف ہو. او چې کم قوم ته نوح علیہ السلام د الله توحید بیان کړو او بیانوي، آئی به نوح علیہ السلام دمره ووهه چا به په ځمکه ارتاو شو، بیهوشه به شو. او تفسیر نصفی لیکلی دی، تفسیر نصفی د حنفی تفسیر دی. وی اخبین بیونی و کورتا بے راخ که چه دا مڑے مرگ پا منگ بانی چترا نشی. او چه کل با ہوش کش نبیا بے اخبل آغا سلسلہ جاری ساتلا. اسی خود چانا تپوسو کہے چه دا نوح علیہ السلام با خلق ولی وحا ولی با ٹکاو اگی بسوی خلقو تا کنزل بے کولی. قرآن سورہ آراف ہوئی لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. چونکہ مشرکین دائے زمانی چون پینزہ نیکان بندگانو بوتانو نتوتانو نشاتوتانو سوکو پینزہ نیکان بندگانو. سورہ نوح کے راضی چے دیونم ودو دیونم سواو دیونم یغوسو دیونم یعوقو دبلنم نصرو. عدیبہ پا وقت مصیبت عمر زیادتولو دی پارا، محبت پیدا کولو دی پارا، مصیبت لرکولو دی پارا، چا با ود بابا را مدد کهو، چا یعوق با مدد کهو، چا با نصر مدد کهو، چا سوا مدد کهو. او دا ود سوا یغوس یعوق نصر بخاری شریف کتاب التفسیر دا سورت نوح کی لکین چه هم اسماء رجال صالحین من قوم نوح. دا د نوح علیہ السلام پا قوم کے د نیکانو بندگانو نمونو. او کله چې نوح علیہ السلام فرمایا چې یا قوم اعبد اللہ، اے قوم خاص کے بندگی او بلند یو اللہ. دا گورے اس ندا دا دا ابتدائی آفرین ابتدائی کائنات ندا، دا خبر دا انبیاء دا بیست ندا روان دا چه دا حق و دا باطل ٹکراو ہمیشہ دے پاروی. اقبال میں چه ستیز کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہوی. یو خواہ چراغ مصطفیٰ و نبل خواہ شرار دا بولہو. نو کلچ نوح علیہ السلام فرمائے چه یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہو. دا من الہ ترجمہ داوا چه اللہ نہ بغیر بل حاجت روی کول والا نشتے، نہ ود بابا، نہ یعوق بابا، نہ نصر بابا، نہ سوا بابا.
دا حضرات چې کوم دي دوی تکلیف نشي لرکوله دا ګوره بوتان نو ګوره خان او چې کله کله خلق چې ناجوړی کنا او توحید په هغې باندې بد لګي ناغي وی چې پخوا خلقو بوتان جوړ کړو بوتانو عبادت به کاو دی وخت کې څوک بت پرست نشته دی نه آئے وقت کی ہم بت پرست نو ننم بت پرست نشتے آئے وقت کی بت پرستو دل اس دی وقت کی قبر پرستے او دا خبره گوره زنکم زه خود سختی خبری نکوم مزدار خوگی خبری تفسیر امام رازی دا سورت یونس پر تفسیر کی اطلسم نمبر آیت باندی لکی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ دیدہ کی امام رازی لکھی روح المعانی لکھی تفسیر ابی سعود لکھی نورم لویل مفسرین لکھی چاہے خلقو دائی مشرکین مکہ او د پخوانو مشرکینو نمونه زمنګ په دې دور کې د امام رازی خبره کومه اشپک سو کال مخکې تیر شوی دی او زما په دې دور کې هغه بت پرستو مثال چې دی په دې وخت کې د قبر پرستو دی هغه چې د بت محبت کا او د بت مینا کولا دی لپاره چې دا بت د چا دی صرف دی لپاره چې ګټه دا او ګټه کې ګټه دا نه دا ګټه د چا نیک انسان په شکل جوړه وا آئے په شکل جوړه کړې وا دای عقیده وا چې دی عزت کول دغه سیدی چې د چا صورت ته د عزت کول لکه دې زمانه کې د قبر خلق تعظیم کې قبر ته ولاړی لاس په نامه ولاړی په قبر غلاف ته په قبر طواف دی په قبر باندې نظرانی دی قبر ته لاس په نامه ولاړی حالانکه مقبور چره صاحب قبر چره چې د چا قبر دی هغه عاجز خو 2 غزا یا 2.5 غزا ازمکه کې کته پروته او سری هغه کته پروته نو دی خو تاغي له پاس روان دی لیکن هغه ظاهري چې کوم خاورې ډېرې دي دی هغې ته ولاړ دی او لاس په نامه ولاړ دی پاغي باندې خلاف اچي او چې څوک لاړ شي نو پاغي باندې د محبت او د احترام آهسته آهسته لاسونه مراخي او پاغي باندې ټپ هغې لاس سره ټاپي ورکوي هغې باندې خپل هغه اطمینان او سکون چې کوم دی هغه جماوي حالانکه صاحب قبر خود 2 غزه کته پروت دی خدای چې د ظاهر د قبر تعظیم کوي دا د خاورو تعظیم نه دی که د خاورې تعظیم وی نو په دې ملک کې خو د خاورې غټ غرونه دي نو په هغې خلک خلاف ولې نه اچوي زه په دې غټې وادیانې دي غټې کندې دي نو بیا په هغې وادي باندې او په هغې خاورو باندې ولې خلاف نه اچوي صرف په دې قبر زکه چې خبره مشهوره ده چې دال میں کچھ کالا ہے اصل خبره تعظیم د خاورې نه دی تعظیم دغه ډیری نه دی بلکې تعظیم دغه شخصیت دی چې د خاورو لاندې پروت دی خدای چونکې آیې ته رسېدی نشي نو د خپل تسلی دپاره د خاورې سلي باندې ناستي هغې ته ناستي او د هغې احترام کوي عزت کوي دا زه نه ویم ګورې سر ما تاسو ته امام رازی د تفسیر حواله درکړه تاسو د روح المعانی تفسیر حواله درکړه تاسو د تفسیر ابي سعود حواله ورکړه دا یو شافعی المسلک دی 2 حنفیان دي څوک یو حنبلی دی 2 حنفیان دي او بیا هغې نه وروسته ډېرو تفاسیرو دا خبرې نقل کړي دي نو نوح علیه السلام فرمایي چې ما لکم من الہ غیره الہ مطلب داو چې تاسو ودرا مدد کوئ نو هغه الہ نه دی سوا نه دی یغوس نه دی یعوق نه دی نصر
او چې کله نوح علیہ السلام به اعبد الله، نو دا قوم لیډران وی چې لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا وقد اضلوا كثيرا. الله اکبر. دی به چې ګوره دا تاسو مشرانو چې د چا عبادت کو وچ په نیکای دې را مدد شي، دغه څه به یې کنه په نیکای دې را مدد شي، لوی ځوان دی او کې وړي کې ځوان دی، خو دې په نیکای را مدد شي، داسې به وي. ته فلان کې دې په نیکای راشي، هلکه په نیکای څوک نشي راتلی. نیکی لیگون کے صرف یو اللہ دے. نیکی لیگون کے څوک دی؟ حدیث کرا دی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو مجلس کے ناستو، نو پای مجلس خوان یو قارغه لاړه، آی قارغه آوازونه کول چې خلقو لیدل وی خیر خیر خیر. اوس هم وایي که نه د خیره دي شي وي، د خلقو عقیدی دي د خیره دي شي وي. پنسه چرته الټه شو نو الله دې خیر راپېښ کړي. هر چا راته دا خبره خو زړه ده، خو هر چا راته یاده کړی چې زموږ کور کې چرګې بانګ وي څوک وو، چرګې بانګ وي موږ څوک وو، ما ستا کور لمونځ کوي که نه کوي؟ وی کوي. بیا به ما هغې سره به څه کوې؟ خو چې چرګې بانګ وي کار خو د چرګ دی، خو چې چرګه پکې راله بانګ ته، نو خبرې چې دا بانګ د چرګ چې دی دا خو چې فرشته وګوري د خدای ثنا وي، نو که چرګې د خدای ثنا وي له تعالی تکلیف دی. خو د خلقو یو رواج دی چې دی چرګې ولې وي، دا خو کار د چرګ دی. ان ما څه یو خبره بیا هم وکړه، ما دومره خو پوهېږي که نه چې کم کار د چا وي نو دا کار بل څوک چې کوي نو ښه نه دی. یاو جی دغسې ده. ما په دې زمانه کې ډېر زنانې د سړو کار کوي، نو موږ څوک اوسه، لباس هم دغسې دی، عادتونه یې دغسې دي. اوس موږ څوک چا چاته به جاړو، چا چاته به ویو، خو بس خاموشي اختیار که. نو که چرګې بانګ وي نو دا خو څه ګناه نه دی، خو بس د خلقو یو رواج دی. پنسه الټه شوه پته یې دنیا به الټه شي، هېڅ نه کېږي. خلقو وی خیر خیر خیر. ابن عباس څه وایي؟ بیا ابن عباس وی رضی الله تعالی عنہ قارغه او دی په لاس کې خیر، دا تاسو څه وایي؟ دا خو ګنده عقیده ده. الطیرة شرکن، الطیرة شرکن. فال نیول په یو څیز باندې یو شی منحوس ګڼل، یا یو شی داغې نه د خیر تمه کول، دا شرک دی او ناروا دي. ویجی څوک وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې کله یو سړي په نظریه کې یو داسې غلط تصور پیدا شي نو دې فوراً دا وی، دا یاد کړئ، اللهم لا خیر الا خیرک ولا اله غیرک. ایو بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کله کله په خوا زمانی جاهلیت کې به خلقو سفر کولی، نو چې مخ روان بو، نو چې مخې له طبیعت خلاف سي شی راغی دی به واپس شو. ویولې وی په لار کې کوڅه کې سپی ولاړ دی، یا په لار کې افلان کې سړی ولاړ دی منحوس دی، زنانه مخ کې ولاړ د منحوسه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چاوي پیغمبر علیہ السلام چې دا بالکل غلطه خبره ده، قسمت د چا په لاس کې نه دی، د هر چا قسمت د الله په اختیار کې دی، د هر چا قسمت د چا په اختیار کې دی. منګه خو وایو خو عمل پې نه کوو. پخوا به خلق وي جماعتونو کې به ناستو وایي ایمان مفصل یاد کوي، ایمان مجمل یاد کوي. او په دې پنجاب کې پخوا اوس نه، په دې پنجاب کې به داسې چلو چې چا به نکاح وکړه نه، نو هغه نکاح خوان، هغه نکاح د چا چې به واده به ای به اول شپږ کلمې چې دی استاذ ته اورولي، هغې نه پس به نکاح تړه. عظیمه چې دا خبره ښه وه
لکه اوس موږ چې چا نکاح تړو نو که موږ ورته وایو چې ته وایې چې ما په نکاح قبوله کړه نو هغې له اجل له دام چل نه راځي د دې ټکي ویلو چل نه راځي یو ځای کې ما ته وایې چې ما په نکاح شرعي قبوله کړه نو هغې ما په نکاح شرعي قبوله کړه ما شر نه دی شرعي دی شرع د شرع یو د شر یو د شرع په دې کې فرق دی شر خو مصیبت ته وایي نو موږ خو نه شر پیژنو نه شرع پیژنو او په دې کې لوی فرق دی نکاح شرعي دا ځان له خبره او چې شرعي شي نو مصیبت دی پکې نو ما چې دا خبره ښه وه نو هغه کلمې به خلقو یادولې او پای کلمو کې اجمالي ایمان به خلقو یادو څه به وي والقدر خیره وشره من الله والبعث بعد الموت ادا ازده که والقدر خیره وشره من الله ها اندازی د خیر او د شر تقدیر اندازه مقرر کول د خیر او مقرر کول د شر من الله دا فیصله د الله ندی قرآن وی چې قدرم مقدورا سورہ فرقان دا فیصله خود ټول د الله دی تقدیر د خدای په اختیار کې دی قسمت هم د خدای په اختیار کې دی کہ چاله ښه قسمت ورکی کہ چاله بد قسمت وي خدا د الله په اختیار کې دي ها د علماء محدثینو یو د ادب نه ډکه خبره ډیره خوندوره ده د خیر فیصلې توجه کو طالب جانا د خیر فیصلې ماضی فضل د الله وي او د شر فیصلې دا د انسان د بدکار او د بد عمل نتایج وي او بیا دغه دلیل دی چې ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر بیا هم الله پاک چې تا ته ډیر معاف کول کوي ډیر خبرې درته معاف کوي خو چرته اکا دکا باندې تاونی وي ونه کچری پاری خبری باندې نیول کولې نو یو کس به نو پاتې شي ولو يعجل الله الناس بالشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم چې څنګه الله هر بنده ته خیر رسي چې دغه صداغي د استحقاق په بنا باندې الله وته د شر فیصله فوري رسوله نن په دنیا کې سوکنو ما ترکالا زار الارض من دابا بیا به یو دابه نو یو انسان بنو یو زند سر بنو یو ګرځیدون کې په دې مقدس مکانو نو القدر خیری و شری ابن عباس وی چې نبی علیہ السلام فرمایلو چې کله استاد ورکی داسې څه خیال راشي او عقیده ستا خرابېږي نو فوراً دا ویا اللهم لا خیر الا خیرک ولا اله غیرک سبحان اللہ دا یاد کئ اللهم لا خیر الا خیرک ولا اله غیرک اللہ خیر خو سرستا خیر دے اللہ تانا بغیر بل الہ نشتے الہم تے واقدارم تے متصرفم تے مالک دا خیرم تے نو چه ارکل اللہ مالک دے خیر دے نو ادعو ربکم تضرعا و خفیا نوح علیہ السلام مسئلہ بیانولا او دا سلسلہ تقریبا نہ نیم سو کالوا او پا نہ نیم سو کالو کی اکثر خلقوی چشپک کسان اسلام قبول کا یاوی وہ کسان اسلام قبول کا یاو ذکر روح المانی لکی چوار روایت المشہورہ 60 او 70 مشہور روایت بیاوی سیوم دے کہ نہ نیم سو کالو کی مجموعہ 60 یا 70 اسلام قبول کرو نو دانا چې د نوح علیہ السلام
په دعوت کې په دې واز کې یا په دې بیان کې د مسلې په بیان کې دغې نه څه کمی راغلو نه کمی نو راغلی خو هدایت ورکولو والا څوک دی الله ورنه خپل بچی دی او په جولای کې لوی کړی په اشارو یې پاللی کنعان دی لیکن هغه هم دولت ایمان نه محروم دی معلومه شوه چې هدایت په اختیار د رب العالمین کې دی هدایت چا په اختیار کې دی 950 سال بیان وکړه لیکن آخر کار خراب دی خلقو ایمان قبول نکا بدستور د نوح علیہ السلام په اذیتونو کې نور زیاد شو چې زیاد شو نو تنگ آمد نو بیا بجنگ آمد نو قرآن عظیم سورہ قمر کې د نوح علیہ السلام دعا ذکر دا چې نوح علیہ السلام فرمائے چې ربی انی مغلوب فانتصر اے اللہ مغلوب ما رب ز کمزور ما اللہ اکبر قرآن ازدکے قرآن ازدکے چې قرآن نه سړی لیري نو عقیده بالکل نشي اصلاح کېدی عقیدی اصلاح دپاره الله قرآن را لېږل دی قرآن را لېږل دی حضرت نوح علیہ السلام فرمائے چې ربی انی مغلوب فانتصر فدعا ربه سروش سوالو کا درب خپلنا چې ربی یا ربی لکه ما د ترجمه کولو هر څه چې غواړي چا نه غواړه او په طریقې د پیغمبرانو غواړه نو فدعا ربه نوح علیہ السلام با وقت مصیبت چاہت سوالو کا ونوحا اذ نادا رنبے نادا وقت مصیبت دا آداؤنا او دا دشمنانونا وچے انی مغلوب زکم زورما فانتصر اللہ ما دے پارا دے کفارونا بدل واخلا د فن تصر معنی دا دغه دا معنی چې زما مدد وکړه دغه فن سر نه دی فن تصر دی دا طالبانو تا ته ګوره نو اکثر دلته فن تصر زما مدد وکړه فن تصر معنی صدا انتصار دی ما دی پارا زما بدله د دوی نه واخله او ځکه رستو چې واقع خلاصیږي نو وایي جزاء لمن کان کفرا دا سیلاب چراغی نو دا بدلوا دا آغا مظلوم شخصیت چې د چا ناشکری کړی شوی وه هغه کو نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام دی امداد غواړي چا نه غواړي اول ټکی یاد کې چې اول آیت نادا ونوحا اذ نادا اتلس واقعاتو کے سلورو کے نادا دے نادا بلن دا اشار چھ مصائب پا سلور قسم دی قسم اول دا مصیبتنو نا آغا مصیبت دا دشمنانو دے دا دشمن دا مصیبت نا بچاو دے پارا چاہتا با فریاد کہے آغا چاہتا با کدا سوایا چاہتا با فریاد کہے آغا چاہتا با کہے چھ چاہتا نوح علیہ السلام کرو نوح علیہ السلام کو اللہ تا فریاد کرو نمگم اللہ تا فریاد کرو نوح علیہ السلام کو ڈائریک فریاد کرو دانوی چے اے اللہ تا تا زما دنکا آدم او زما دنکا دشیش تا تا واسطہ دا چلا دا آدم پا واسطے باندی یا دا شیش پا واسطے باندی یا دا ادریس بقول دا بازی مفسرینو دائے پا واسطے نانا رب انی مغلوب فانتصر واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین